يا رسول الله وبعد. سورة لقمان نلسم آيات رسيدلو من ويداغين بعد الله رب العزت مشرکانو ته دعوت ورکړی چې د شرک نه توبه وباسي او زورنه ورکړی دی چې الله دومره نعمتونه درکړي دي او تاسو د هغې باوجود د الله توحید نه منئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ أي نګورئ تاسو چې بېشک الله تابع کړي تاسو لره هغه څه چې په اسمانونو کې او هغه څه چې په ځمکه کې دي. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، او پوره کړي دي په تاسو نعمتونه خپل ښکاره او پټ. هر قسم نعمت الله موږ ته راکړی، ښکاره او پټ نعمتونه، او د ځمکې او اسمانونو کې چې څه دي الله زموږ دپاره مسخر کړي. نو موږ ته پکې د شکر دعوت دی او دا چې د توحید لار مضبوطه راونیسو، او مشرکانو ته د توحید، کافرانو ته د ایمان دعوت دی. خو هغوی په دې کې سوچ ونه کو، بلکې ماریزي شروع کړې په توحید کې. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، او بعض د خلکو نه هغه څوک دي چې جګړې کوي په توحید د الله کې بغیر د علم نه، ولا هدن، او بغیر د هدایت نه، ولا کتاب منیر، او د کتاب ښکاره نه. یعنی هېڅ دلیل ورسره پې نشتی، نه علم، نه هدایت، نه څه دلیل، نه د آسماني کتاب څه خبره. اصل کې دوی روان په پلار نیکه پسې دي او په هغه ګمراهۍ پسې دي. وإذا قیل لهم اتبعوا ما أنزل الله، او کله چې وویلی شي دوی ته تابعداري وکئ د هغه څه چې نازل کړي دي الله، قالوا وی دوی بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، بلکې تابعداري کوو موږ د هغه څه چې موندلي دي موږ په هغې باندې پلاران خپل. دې آیتونه مخکې تېر شوي دي. اولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، آیا اگر که دی شیطان چې رابلي دوی لره عذاب د اور لمبو والته، یعنی دوی چې د پلار نیکه ده لار رانیولې ده، یعنی د دوی چې د پلار نیکه دا لار رانیولې ده، نو دا په اصل کې تابعداري د چا ده؟ تابعداري د شیطان ده چې دوی رابلي هغه اور ته. نو اوس الله وایي چې د دې اور نه بچ کېږي څوک، او د شیطان د تابعدارۍ نه بچ کېږي څوک، هغه بیانوي. ومن یسلم وجهه إلى الله وهو محسن، او څوک چې تابع کړي مخ خپل الله ته او هغه ښایسته عمل کوونکی، فقد استمسک بالعروة الوثقى، نو یقینا د منګولې ولګولې په کړۍ مضبوطه. وإلى الله عاقبة الأمور، او خاص الله ته انجام د کارونو دی. هر خبر الله ته واپس دی، فیصله هم د هغه په لاس کې ده، او د دوی مخامخ د دوی هغه ته ودرېده هم دي. د قیامت په ورځ به الله ته مخامخ کېږي. نو غم مه کوئ پیغمبره، دې کې تسلیم پرته ده. نو ځکه ورته وایي ومن کفر فلا یحزنک کفره، او چا چې کفر وکړو نو غمجن دي نه کي تا لره کفر د هغه. یعنې که څوک ستا دا خبره نه مني، نه دي مني، هېڅ خبره نه ده. الینا مرجعهم، خاص موږ ته راګرځېدل د دوی دي. فننبئهم، نو خبر به ورکو دوی ته بما عملو، په هغه عملونو چې دوی کړي دي. ان الله علیم بذات الصدور، یقینا الله پوه دی
پاغ خبرو چی پسینو کی دی. هر چی دنیا دا جون دی نو دا خود لگ وقت مزیدی کافران دا پارا. نمتعهم قلیلا مزی ورکو دوی تلگ وقت. ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ بیا با محتاج کو دوی لرا یا بیا با پزور ننباسو دوی لرا الى عذاب غلیظ عذاب سختا. حالانکہ یعنی وس اللہ سبحانه وتعالی د خپل معرفت او د احسان ته د رسیدو نور دلایل بیانوي. خو عجیبه دا دا کوم خلک چې الله یعنی الله ته د الله د ملاقات نه منکر دي او د هغه د وحي نه د هغه د نبي نه دوی د الله ربوبیت مني. لکه څنګه چې ماسپښین موږ څو آیتونه وو. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض او کچری تپوسو کې ته د دوی نه چې چا پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه لیقولن الله خامخا وی دوی الله. قل الحمد لله تو صفتونه د الوهیت خاص الله لردي. شکر پسې دی که دا دوره ختمول لازم نه وی که نه نو چې نن ماره درس منځ کې پرېښود مزه به یې کړی خو دلته ما ته مشکل دا دی که زه یو ورځ لیټ کېږم نو هلته سبق راته ډېرېږي. اسانه پښتو کې زه لګیا او دومره وخت ستاسو ما سره وشو لږ سړی یا خو ما ته ښکاري چې زه روان یم او تاسو سره اوږده یې صحیح شو. دوی نه تپوس وکړه چې ځمکه اسمانونه چا پیدا کړي وي الله نو یې ته ووایه چې الحمدلله. ولې د حمد لایق دی. دا که ما چې ته داسې تیز ذهن والا ماشوم نه تپوس کړی هغه راته هم جواب وي چې یعنې دا واضحه ده چې ځمکه اسمانونه الله پیدا کړي دي نو بیا حمد د هغه بیانوه. یا دویمه ده چې تاسو هم منئ چې دا ځمکې اسمانونه الله پیدا کړي په تاسو حجت قایم شو نو په دې شکر د الله دی چې حجت خو په تاسو قایم دی که بس څه به ووایو. بل اکثرهم لا یعلمون بلکې ډېر د دوی نه نه پوهېږي. لله ما فی السماوات والارض خاص د الله په اختیار کې دي هغه څه چې په اسمانونو او ځمکه کې دي. ان الله هو الغني الحمید یقینا الله هغه بې حاجته ستایلی شوی دی. څنګه بې حاجته دی؟ چې د هر څه د هغه دی بې حاجته دی نه عباداتو ته ضرورت لري نه زمونږ دی توحید ته ضرورت لري هېڅ ته هم ضرورت نه لري چې چا وکړه د هغه خپله فایده ده. ولو ان ما فی الارض من شجرة اقلام او که چېرته هغه څه چې په ځمکه کې دي د ونو نه قلمونه شي. والبحر یمده او دریاب مرسته وکړي د هغه سره من بعده ورستو داغنا 7 أبحر ودريابنا ما نفدت كلمات الله ختم بنشي خبر دالله. یعنی که چرته دا ونی چې دی دا ټول قلمونه شي بیا دریاب به مرسته په څه کوي؟ صحیح به راوړي دوکان نه دا دریاب به صحیح شي نو دی مرسته شوه. نو ورپسې اووه دریابونه نور د دنیا چې څومره دریابونه دي په شان اووه نور د الله عظمت هغه خبرې به بیا هم ختمې نه شي او دغه شان د الله اوامر او نواهي به ختم نه شي.
الله چې کم اوامر کوي کم نواهی دي. ان الله عزیز حکیم، یقینا الله زورور دی حکمتون والده. ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده، ندی پیدایش تاسو نه دوباره ژوندي کول ستاسو مگر پشان د نفس یو دی. الله ته ټول دي ذکر لکه یو نفس، اس ګران نه دی الله ته. ان الله سميع بصير، یقینا الله اوریدونکی دی لیدونکی دی. نور دلایل بیانې، ټول هغه دلایل دي چې الله په توحید په قدرت دلالت کوي او که یو بنده د احسان مرتبې ته ځان رسول غواړي نو دې کې دې سوچ کوي. الم تر ان الله یولج اللیل فی النهار، آیا نه ګورې ته چې یقینا الله ننباسي شپه په ورځ کې، ویولج النهار فی اللیل، او ننباسي ورځ په شپه کې، وسخر الشمس والقمر، او تابع کړي دي نور او سپوږمۍ، كل يجري إلى أجل مسمى، طول روان دي تر یوې نیټې مقررې پورې. کومه نیټه ده؟ قیامت. که بله څه نیټه شته؟ عامه نیټه هغه قیامت. وأن الله بما تعملون خبير، او یقینا الله پاغه سجی تاسو کوي خبردار دی. ذلك دا دلیل دی بأن الله هو الحق، پدې چې یقینا الله هماغه حق دی. وأن ما يدعون من دونه الباطل، او یقینا هغه چې دوی رابلي سوا د الله نه هغه باطل دی. وأن الله هو العلي الكبير، او يقينا الله اوچت لوی دی. الم تر ان الفلك تجري، ایت نګوري چې یقینا کشتۍ روانې دي فی البحر په دریاب کې، بنعمت الله په نعمت د الله سره، لیریکم من آیاته چې دروخی تاسو ته د نښو خپلونه. ان فی ذلک لآیات، یقینا په دې کې خامخا دلیلونه دي. لکل صبار شکور، د ډېر صبرناک ډېر شکر گزار د پاره. دغه خلک د دینه فایده اخلي. صبر کوونکي په سخته کې، شکر کوونکي په نعمتونو کې. لکه مفسرین وی کنه صبار فی الضراء شکور فی الرخاء، صبر کون کے په سختو کې او شکر کون کے په نعمتونو کې. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، او کله چې پټ کې دوی لره چپې په شان د غټو وریځو، دعوا الله مخلصین له الدین، دعاګانې غواړي دوی د الله نه چې خالص کوونکي یا غلره بلنه. څوک دي دا؟ بل څوک کېدی نه شي، مشرکان دي. فلما نجاهم الى البر، نو هر کله چې بچ کې دوی لره وچې ته، فمنهم مقتصد، نو باز د دوی نه درمیانه روان شي. مفسرینو دي کې اختلاف دی چې دا مقتصد څه ته وایي. نو یو قول دا دی چې مقتصد کافر ته وایي، معنی جاحد، یعنی بعض د دوی نه هغه دي چې دغه لوز باندې پوره عمل ونه کي بیا کافر شي، بیا شرک ته راووړي. لکه مخکې دي آیتونه تېر شوي دي، فلما نجاهم الى البر اذا هم یشرکون. بعض ویلي چې مقتصد معنی په دې خپله خبر باندې عمل کوونکي، لکه عکرمه ابن ابي جهل رضی الله عنه، هغه په دریاب کې د الله سره دا وعده کړې وه، که زه الله د دې عذاب نه خلاص کړم نو زه به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره بیعت کوم، ایمان به راوړم. همدغه شان وشو. نو دو تفسیرونه شو، یعنی بعض پکې خپله خبره ونه درېدو او بعض ودرېدو، ځکه چې مقتصد احتمال د دواړو معنو لري. او بعض د حدیث ویلي چې درمیانه، نو
معنی دا چې په کار نه و چې دی درمیانه شوی وی په کار څه وه یعنې چې پوره تابعداري کړی خو نه بیا هم د هغه یو نښه دی هغه چې بلکل منکر دی نو لکه څنګه چې الله د مؤمنانو باره کې ویلي دي فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات بعض پکې د ځان سره ظلم کوي بعض درمیانه دي او بعض مخکې کیدونکي دي نو غوره کم یو دي دا مخکې کیدونکي وما يجحد بآياتنا او انکار نه کوي د آیتونو زموږ نه الا كل ختار کفور مگر هر بېلوزه ډېر ناشکره اوس الله ټولو انسانانو ته دعوت ورکوي او نصیحت ورته کوي چې په دنیا دوکه نه شئ يا أيها الناس خلقوا اتقوا ربكم ويريقي دخبل ربنا واخشوا يوما ويريقي دا غورزنا لا يجزي والد عن ولده چنبشي لري كولي پلار دزوينا ولا مولود هو جاز عن والده شيئا او نبزوي لري كون كي د پلار خپل نسشي یعنی د الله د عذاب په مخ کې دواړه یو بل له فایده نشي ورکوه دومره سخته ورځ ده نو کوشش دا کوه چې خپل هم آخرت ښایسته کړي او د دې بچو هم ښایسته کړي دغه کوشش وکړه او صرف بچو پورې نښته چې د هغوی دنیوي سوچ د سره وي نو دا هم د هوښیار سړي کار نه دی سوچ د آخرت وکړه خپل او بیا د بچو نو دا نه چې دنیا هم تباه کړي او آخرت هم تباه کړي د چا دپاره د بچو دپاره دغه بچي د قیامت په ورځ بیا په کار نه راشي بس څومره چې د باندې واجب ده او څومره د په غاړه ذمهواري ده هغه ذمهواري ادا کوه خو خپل ځان ته پکې نقصان مه رسوه چې خپل دین ګډوډ کړي ان وعد الله حق یقینا وعده د الله حق ده څه چې الله ویه به کېږي فلا تغرنكم الحياة الدنيا ندوك دينك تاسو ژوند دنیوي ولا يغرنكم بالله الغرور او دوك دينك تاسو په الله باندې دوک درکوونکی شي یعنی څه شی هم د الله نه وانړئ دا مطلب دی دوکه درنه ان الله عنده علم الساعه یقینا الله دا غسر علم د قیامت ته مخکې د قیامت باسو شو نو مکی مشرکانو به کله به راځي قیامت نو الله وایي د هغې علم زما سره دی موږ مخکې دا خبره ذکر کړې وه چې حدیث کې راځي چې مفاتیح الغیب خمس د غیب چابیانې پنځه دي چاته یادېږي مور په خېټه کې څه دي باران سبا یو نفس په کم ځمکه مري سبا به څه کېږي پنځه ده د غیبو کنجیانې دي حدیث کې هم دا راغلي دي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورسره دقه آیت ویلی ده کوم چې اوس موږ وایو او دې قرآن کې هم ذکر دی وینزل الغیث او نازلی باران د باران یقیني علم ده د الله سره دی هر چې موسمیات والدین هغوی تجربه بیانوي او موسمیات والا پکار دی چې کله خبره کوي نو چې داسې ورسره وایي که الله وغواړي نو باران به کي که الله وغواړي داسې به کېده اورېدونکی به د دوی د خبرو له دا مرتبه نه ورکوي چې دا یقیني 100% خبرې دي اورېدونکی به دا د هغوی تجربه ګڼي او د هغې نه فایدې اخیستی شي ځکه چې د غیبو علم دا د الله سره دی موسمیات والا ته څه پته او ډېرې پیرې د هغوی خبره غلطه ثابته شوې ده ویعلم ما فی الارحام او هغه پوهېږي په هغه څه چې په رحمونو کې دي د میندو په خېټو کې څه دي الله پې پوه دی یو سړی وي چې دې باندې خو ډاکټران هم پوهېږي نو ډاکټران پې هله پوه شي چې کله الله پیدا کړي الله ته د مخکې نه پته کله چې دا نطفه یي که نه نطفه د منۍ قطره یي هغه وخت کې هم الله ته پته چې دا لږ دی که جنۍ ده څومره عمر به یې څومره به نه هر څه الله ته پته او چې کله شکل ورته جوړ هم شي او ساه پکې هم واچولی شي بیا هم د ډاکټرانو ته د هرې خبرې خو پته نه لګي دی به اوس
روزي دنیا ته که نه، او که دی د مور په خېټه کې څومره وخت به تېروي او که روزي نو څومره وخت به تېروي. دې ټولو خبرو علم ډاکټرانو سره نشته. ډاکټرانو خو صرف د هغه شکل ولیدو چې کله جوړ الله کو. نه دلته مراد د اول سر نه چې کله دا نطفه د مور په خېټه کې شوه نو الله ته پته وه چې دا به څه او څه بنوي. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، او نه پوهېږي یو نفس چې څه به کوي سباله. د یو ورځ یو کس مجلس کې ناست و، ځان یې داسې هوښیار جوړ کړی و، قړتو غونته کې و، نو دین کې خبرې کولې. ما ورته ویل ګوره دین دا مسلې ده د علماو کار دی، ته په دین پوهېږي؟ موږ هم کتابونه مطالعه کړي دي او موږ هم دا کړي او موږ هم دغه کړي. بیا په دې خبرو کې دغه راغی چې انسان ته د خپل رزق پته نه چې کوم ځای کې به رزق خوري او کوم. لکه خبره دې پورې روانه شو چې لکه دا کسانو رزق الله دلته کړی و جوړالو، هغه څو کسان پکې هغې وګوره الله هم وایي چې وما تدري نفس ماذا تکسب غدا، هېڅ نفس ته دا پته نه شي چې ماسپښین به څه خوري. ماسپښین ډوډۍ د عربۍ کې څه وایي؟ غدا. نو هغه دا غدن دی، هغه په ټکي پوه نه دی. نه ما ورته وایم دا د علم دی او خبرې دین په باره کې کوې، غلی کښېنه چې څومره یې صادر دی دومره ورسره خپې غځوه. هر شی د هغه شي خاوندانو ته پرېږده، علم علماو ته پرېږده، ډاکټري ډاکټرانو ته پرېږده، انجینري انجینرانو ته پرېږده، سیاست سیاستدانانو ته پرېږده، باچایي باچایانو ته پرېږده. نو دا ژوند به دې صحیح رواني. خو چې د یو بل په کارونو کې ګوتې ووهو نو بیا به خرابېږو. که غلطه مې وویل؟ موږ خو چې د بل په کار کې ګوته نه وهلې، موږ خو ټیم په موږ نه، موږ هر څه یو، پښتانه هر څه دي. دا مولیان هم دي، دا انجینران هم دي، دا ډاکټران هم دي، دا سیاستدانان هم دي، دا د باچایانو په دې خبرو کې هم ګوتې، هر څه کې نو تجربه کوم تجربه خو هله د سړي راځي چې سړی په یو کار کې پاتې شي. نو چې پاتې شوی دی نو پیر موږ یو ځای کې ناست وو، روټۍ مو خوړی، یو کس لګیا شو د باچایانو خبرې شروع کړې. هسې وي د پلاني باچا چې ده ته دا ویلی وه هغه دا ویلی وه او بیا دوی داسې کار کړی وی که نه اتفاقي او بیا داسې کړی. زموږ یو ملګری ورته ناست و، هغه ورته وویل الله هر شي له سړي پیدا کړي دي، دغه کسان یې د باچایي له پیدا کړي، ما ورته دې ډوډۍ له پیدا کړي وو، دې کې کار کوه. ته د باچایانو په مسلو کې ته څه پوهېږې؟ ما ورته په بنده کوټه کې ناست یو، دې باچایانو ته غټې مسلې دي. پرون ما وویې چې موږ کور کې دوه درې بچي والله نشو راټینګولی شو، او تا له یو باچا په ملیونونو په لکاو خلک راټینګ کړي دي، بیا د بهر نه په ده باندې دباو دی، تعلقات د ملکونو دي، قرضې په ملکونو باندې راځي، جنګونه راتلی شي، د دشمن یره ده، او موږ بل ته ډډه لګولي ښه ټیټ کمبل هم په ځان راچولی روز جماعتي نه بعد. یاره که دغه باچا ورته داسې ویلی وی که نه، او په دې مخې والا جواب ورکړی وی په مخې والا جواب ورکړی، هیڅ احسان کار دی چې ته به یو باچا ته په مخ باندې خبره وکړې. د دوی خپل آداب دي، قوانین دي د دې باچایانو. یو بل سره به څنګه خبره کوي، یو بل سره به دا خبره کوي او که نه کوي. موږ خو کور کې ناست یو، موږ خو وایو چې څه زموږ په زړه کې دي چې دی ورته ویلی. یاره وي دغه باچا چې ورته ووایي چې دې ګاډي کې ما سره کښېني چې سره ورسره ناست نه چې تللی دا د مرضي سره ناست نه. نو دومره کار کوه چې څومره ستا صادري. یاره چې دې عالم دا مسله، ته په څه پوهېږي چې دې عالم دا مسله بیان کړی او چې ده دا کار داسې کړی او ده ته نه پوهېږي په دې کار، نو دې نه ځان لرې ساته. نو هغه ځوان دا ترجمه وکړه چې سبا به د ماسپښین ډوډۍ څه خوري، دا تاسو ته پته نشته، او امام مطالعې کړي دي. او ما ورته وایم دا کار وران کړی اکثر دې مطالعه ووهلی، دا چې استاذ یې نه وي که نه، نو دغه مطالعه ووهله کار ورانوي، ځکه چې دوی هر کتاب ګوري چې څه شی له مخې راغلی. بازار کې خو ډېر څه دي،
نو دی ورشي نوی کتاب کم راغی راوایي هغې کې چې هر څه هغه بیا وما تدري نفس بأي أرض تموت او نه پوهېږي هېڅ نفس چې به کومه ځمکه به مري هېڅ چاته دا پته نشته الله دې زموږ آخره خاتمه په ایمان کې ان الله علیم خبیر یقینا الله پوه دی خبردار دی سورة السجدة سورة لقمان اوله کې پکې الله نعمتونه رعایت کړو سورت اوله کې نعمتونه رعایت کړي دي کنه نو د سورت په آخره کې وایي چې په دې نعمتونو دوکه نشئ ګورئ چې الله دې نه هېر نشي سورت السجده دې کې 3 رکوګانې دي 13 آیتونه دي مکي سورت دی 22 دی په مصحف کې د نازلېدو په اعتبار سره 15 نمبر سورت دی دې ته سورت الف لام میم تنزیل هم ویلی کېږي او د دې دریم نوم دی سورت الف لام میم تنزیل السجده او د دې څلورم نوم دی سورة المضاجع دې کې د مضاجع ټکی راغلی د دې بل نوم دی پنځم سورة سجده لقمان یا سجدة لقمان ولي سجده لقمان په لقمان صورت پسې شاته دی مقصد د دې صورت هغه د الله قدرت بیانول توحید طرف ته دعوت او دا چې آخرت را روان دی د هغې دپاره تیارې موضوع ته چې وګورې موضوعګانې پکې ډېرې دي چې قرآن حق دی دا خبره پکې الله بیانه کړې ده د الله د وحدانیت دلایل قیامت به راځي د مجرمانو ذلت د مؤمنانو انجام او د ایمان علامات او په دین کې مشرتیا چاته میلاویږي ولې او د سوچ او د فکر دپاره نصیحتونه سورة لقمان په آخره کې الله وی ویعلم ما فی الارحام الله پیژني هغه څه چې د میندو په خېټو کې دي نو دې صورت کې به یو څو آیته بعد د دقه مخلوق چې د مور په خېټه کې دی د هغه تفصیل بیانېږي چې الله څنګه پیدا کړی دی حدیث کی راضی صحیح بخاری کی دے ابو هريره رضی اللہ عنہ كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة الف لام میم تنزیل السجدة وهل اتى على الانسان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با د جمعې په ورځ د سحر په منځ کې اولنی رکعت کې سورة السجده وي دویم کې به سورة هل اتى على الانسان دا دغه طریقه نو د دې عام کول پکار دی دې طریقې بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين نازل ولدي كتاب نشتي شك بديكي ده طرف ده رب العالمين بديكي شك نشتي نازل دي كتاب ده چار طرف ندي رب العالمين ده طرف ام یقولون افترا ایا وی دوی د ځان نه جوړ کړی دی بل هو الحق من ربک دا بلکې حق دی د طرف د رب ستانه لتنذر قوما د دې دپاره چې ته ویرې هغه قوم ما اتاهم من نذیر من قبلک چې نه دی راغلی هغوی ته هېڅ یره ورکوونکی مخکې ستانه لعلهم یهتدون د دې دپاره چې دوی هدایت عمومي الله یعنی اوس د الله عظمت بیانوي کوم رب چې دا کتاب را لېږلی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نبوت د ذکر نه بعد ځکه چې دې کې د قرآن ذکر هم وشو د نبوت ذکر هم وشو اوس د الله د قدرت نښې بیانوي مقصد دا دی چې هدایت ته به هله ورسېږي چې کله ته الله وپېژنې ځکه چې مخکې وي لعلهم یهتدون چې دوی ته نیغه لار معلومه شي
نو نیغې لارې ته به هله ورسي چې کله الله وپېژني. نو الله څوک دی؟ الله الذي خلق السماوات والارض، خاص الله هغه ذات دی چې پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه، وما بینهما وهغه څه چې په منځ د دغه دواړو کې دي، فی 6 ایام په اندازې د شپږو ورځو کې، ثم استوى علی العرش بیا یې برابر والی کړی دی په عرش باندې. ما لکم من دونه من ولی، نشتی تاسو لره سوا د هغه نه هېڅ دوست، ولا شفیع او نه سفارشي. افلا تتذکرون، آیا نو نصیحت نه اخلی تاسو؟ دا ایتونه واضح دي. یدبر الامر من السماء الى الارض، تدبیر کوي د کارونو د اسمان نه ځمکې ته. ټول نظام الله چلی، د ټولې دنیا تدبیر هغه رب العالمین کوي. او ځکه قرآن کې الله وی سورة الطلاق کې به راشي یتنزل الامر بینهن، د الله فیصلې را کوزیږي په ځمکه او اسمانونو کې. لکه چې نظام چلی، یو فیصله دا ده، بله فیصله دا ده، هغه فیصله، ټوله دنیا الله را ټینګه کړې ده. څومره لوی ذات دی. او داسې نه ده را ټینګه کړې چې ګډه وډه کېږي، څنګه چې غواړي هغه شان کېږي، دا د هغه قدرت دی. ثم یعرج الیه فی یوم، بیا خیجي هغه ته دغه کار په هغه ورځ کې، کان مقداره 1000 سنه، چې اندازه د هغې 1000 کاله ده، مما تعدون، د هغې نه چې تاسو یې شماروئ. یعنې دا کار چې کله الله ته برخیږي څومره وخت پکې لګي؟ داسې ورځ دی چې د هغه ورځې اندازه هغه 1000 کاله ده. په دې کې د علماو 2 تفسیرونه دي. یو چې د قیامت ورځ 50,000 کاله ده، وایي دلته مراد د قیامت ورځ ده. او بیا هر حال قسمه قسم حالات وي قیامت کې، هغه 1000 کاله دي. هر قسمه حالات چې راځي داسې دي، هر حال له 1000 کاله دي. نو ځکه دلته الله 1000 کاله ذکر کړو چې دا خبرې چې الله ته رسي دا به 1000 کاله لګي. او یو تفسیر د دې دا د امام ابن کثیر کړی دی چې د دې نه مراد د روزانه اوامر د الله دي. نو د الله د طرف نه فیصلې را کوزیږي او زمونږ عملونه به رخیږي. د الله فیصلې را کوزیږي، زمونږ اعمال به رخیږي. نو دا ملائک چې را کوزیږي دا اصل کې سفر دی، یعنی د انسانانو د دغه مطابق چې موږ چې را کمې سفرې کوو 500 کاله په را کوزېدو کې لګي، او په ختو کې 500 کاله لګي. نو دا 1000 کاله شو، خو الله دوی له دا طاقت ورکړی چې دا په یو ورځ کې خیږي او کوزېږي. نو دا ټولې خبرې الله ته چې خیږي، نو دا په داسې ورځ کې خیږي چې اندازه څو ده؟ 1000 کاله. ذلك عالم الغیب والشهاده، دغه ذات پوه دی پار پټ او بښکاره. الله عزیز الرحیم، زورور دی رحم کوونکی دی. الذي هغه ذات دی احسن کل شی، چې ښایسته کړی دی هر هغه شی، خلقه چې پیدا کړی دی. وبدأ خلق الانسان من طین، او شروع کړی دی پیدایش د انسان د خټینه. ثم جعل نسله من سلاله، بیا یې ګرځولی دی نسل د راښکلی شوي من ماء مهین، اوبو سپکونه، د راښکلی شوي اوبو سپکونه چې هغه د سړي د ملا نه روزي او د مور د سینې د طرف نه. او سبحان الله ګوره، د الله د قدرت ته د بچي ته دا طاقت او زور د پلار نه میلاویږي، او دا شفقت مهربانی نرمدلی دا ورته د مور نه میلاویږي. یخرج من بین الصلب والترائب، را به سورة الطارق چې د اوبه راوځي د سینې نه او د ملا نه. نو ملا د پلار، سینه د مور. ثم سوا، بیا یې برابر کو، هغه ښایسته شکل یې وله ورکو. ونفخ فیه من روحي،
او پوکیو کو پاغه کې د خپل روحنا دسی روح به ورواچول چې هغه الله پیدا کړی وجعل لكم السمع والابصار والافئده او ګرځولي دي تاسو لره غوږ او سترګې او زړونه قلیلا ما تشکرون لږ تاسو شکر ادا کوئ او شکر الله څومره ښایسته انسان پیدا کړی او کافر منکر دی د دې نه وایي دا رب به موږ په دویم پیر څنګه راپاسوي نو کمقله چې مني چې دې رب اول پیر پیدا کړی نو خو به دویم پیر دې پیدا کولی شي وقالوا وایي دوی اذا ضللنا في الارض آیا کله چې ورک شو موږ په ځمکه کې څنګه ورک شو خاوري شو انا لفي خلق جديد آیا موږ به خامخا په نوي پیدایش کې یو خاندي دا سوال د دوی ټوغه ده انکار دی بل هم بلقاء ربهم کافرون بلکې دوی د ملاقات د رب د خپل نه منکر دي قل ورته ووایه یتوفاکم مړه کوي به تاسو لره ملک الموت ملک د مرګ د ده نوم اسرائیل بعض کتابونو کې راغلی د علمای ذکر کوي خو به دې دلیل نشته اسرائیلی روایت دی د بني اسرائیلو نه نقل دی چې د نوم اسرائیل دی خو قرآن او حدیث کې دې څه نشته چې د نوم اسرائیل دی که څوک ورته اسرائیل ووایي داسې د ګناه او د کفر خبره نه ده زه دا نه یم خو یعنې ته یقیني دا نشي ویلی چې د نوم اسرائیل دی یقیني خبره څه ده چې نوم یې څه دی ملک الموت بس ته ورته هم دقه وایه هغه ملک هغه فرشته چې د انسان نه سا اخلي بس او نوم یې څه دی الله اعلم نو اسرائیل باندې دلیل نشته بله خبره ده بعض کسان ما لیدلي دي اسرائیل هغو ته اسرائیل وایي نو د اسرائیل په نوم د ملک الموت پوری لطیفې جوړې کړي دي نو د الله نه یره پکار ده چې کله هغه ورځ راله که نه نو بیا به ویني ملک الموت چې څنګه دی او څنګه نه دی نو دا بعض انسانان خاندي اورېدلي به تاسو لطیفې نو په دې ملک الموت پورې لطیفې جوړې کړي او داسې وکړو راغی او هغه داسې الله نه یره پکار ده مړه کول الله کوي که دی کوي نو دا ولې الله وایي چې دی به تاسو مړه کوي دلی کاره والا کړی دی الذي وکل بكم هغه چې مقرر کړی شوی دی په تاسو ثم الى ربكم ترجعون بیا به رب خپل ته ورګرځولی کیږئ ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم او که چېرته وینې ته هغه وخت چې مجرمان به ښکته کوونکي د سرونو خپلو په نیز د رب د هغوی قیامت په ورځ به د دوی سرونه ښکته وي ځکه چې مرګ نه بعد قیامت دی وی بس ربنا ابصرنا وسمعنا اے ربا زمن ولیدل من او واورید من فرجعنا نو واپس کمن نعمل صالحا چی عمل کنیک انا موقنون یقینا من یقین کون کیو التیو منلا چی من یقین کون خالتا من الفائدة نور کی ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها او که غوخته من او که غوخته او که چرته غوخته من خامخا ورکړی به من هر نفس ته هدایت دا الله دې سې کولی شو سورة یونس کې تیر شو که نه ولو شاء ربک لآمن من فی الارض كلهم جمیعا که ستا رب غوښتی دې ټولو خلکو به ایمان راوړی و داسې الله نه کوي امتحان دی ځکه چې الله فیصله کړې ده چې جهنم به هم ډکېږي نو چې جهنم ډکېږي نو بیا د هغې دپاره ټول خلک خو الله په هدایت نشي را جمع کولی صحیح ده که صرف فیصله د جنت وی یو خو جنت ته خو به ټول جنتیان لاړ شي دینداره خو صرف جنت خو نه دی که نه جهنم هم ده ولكن حق القول مني مگر ثابت شوی د وینا زمانه لأملأن جهنم چې خامخا ډکوم به جهنم من الجنة والناس أجمعين د پیریانو او انسانانو ټولنا بیا به د خلکو ته الله وایي
فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا بس وسکئ په سبب داغه چې هېر کړی تاسو ملاقات د ورځې ستاسو چې دا ده لږ ساعت مخکې آیت تېر شو دوی به خندل چې دا به راځي الله ورته وایي دغه ورځ ده انا نسیناکم یقینا من هیرو تاسو وذوقوا عذاب الخلد او وسکئ عذاب د همیشوالي بما كنتم تعلمون فالسبب داغ عملو بما كنتم تعملون فالسبب داغ عملون چې تاسو به کول داغه دي چې الله یې هېر کړی دی آخرت یې هېر کړی نو اوس ذکر کېږي هغه چې هغه مؤمنان دي انما يؤمن بآياتنا یقینا ایمان لري په آیتونو زمن الذين اذا ذكروا بها هغه کسان چې کله نصیحت ورکړی شي هغوی ته په هغې سره څه سره آیتونو سره خروا سجدا پریوزي هغوی سجده کوونکي وسبحوا بحمد ربهم او پاکی بیانی سره د صفتونو د رب د هغوی نه وهم لا يستكبرون وهغوی لویی نه کوي تتجافى جنوبهم عن المضاجع جدا کیږي اړخونه د هغوی د طلایانو نه خوب وله نه ورځي د الله بندګي کوي دا نه چې بیماران دي دا خوب هر سړي له ورځي خو دا هر څه به ته د خپې لاندې کښې نو هله به جنت ګټي زه دې ښه ټیټ خوب کوم او جنت غواړم سم خیال دی اجازه صاحب ته څه حاجي صاحب صحیح جواب وکړو بیا به جنت صرف خوب کې نه ملاویږي به درته نه چې لا خوب کې ویني خوب کې به الله جنت هر چا ته خو نه ښایي نو محنت په کار دی د دوی اړخونه دا په طلایانو ډېر نه لګي دا نه چې بیماران دي ښه خوب وله ورځي ښه دې ته زړه کېږي خو الله وایي یدعون ربهم غواړي د رب خپلنا خوفا وطمعا په یرې او په تمې سره دا کوم مونځ دی دا د تهجدو مونځ دی دې باره کې ما ډېر بیانونه کړي هغه به واورئ او اوس به راته ما یو څو خبرې کړي وو خو ټیم بلکل نشته صرف یو حدیث دی راته بیانوم امام ابو داود راوړی امام احمد راوړی عجب ربنا من رجلین پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الله دوه کسانو ته وکتو تعجب یې وکړو یو هغه دی رجل ثار من وطائه ولحافه یو سړی د خپلې ګرمې طلایي او کمبل نه راپاڅېدو ومن بین اهله او کور والا ورسره وه او راپاڅېدو مانځه باندې ودرېدو وی الله ملائکو ته وایي چې ایا ملائکتي ای ملائکو زما انظروا الى عبدي زما دې بنده ته وګوره پسته طلایي پوس کمبلې پرېښو د ښځې د خوا نه راپاڅېدو رغبة فيما عندي د هغه څه دپاره راپاڅېدو چې څه زما سره دي هغه غواړي او یریږي د هغه څه نه چې څه ما سره دي یعنی جهنم نه یریږي او جنت غواړي نو دا تهجدو والا چې دي رب العالمین د دوی تذکره په اسمانونو کې کوي او اوس یې ښه موقع ده او څوک چې ورسره بوزه کې عادت وي هغو ته اوس هم اساني دي او چې څوک ورسره نه عادت نو هغوی ته هر وخت ګرانې دي ومما رزقناهم ينفقون او د هغه څه نه چې ورکړي دي موږ هغوی ته خرچې کوي دې طرف ته به هم لږ راځي په عباداتو کې بعضو ته دا عبادت به نه بیانوي کوم چې څه به کي یاره وایي دا دی وایي به بل طرف لاړ دته هغه عبادت وایي چې داسې پوس پوسي چې د یو رکات مونځ دوا بس خو چې راته وایي چې قرباني به ورکوې د بدن د مال د بچو نو بیا دغې ته غاړه تله نه ایږدي نو الله وایي دا به په کوم کې
فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین نو نه پوهیږي هیڅ نفس په هغه نعمتونو چې پټ ساتلی شوي دي دوی لره د اخوالي د سترګو نه. جنت کې چې کوم نعمتونه دي هغه چا نه دي لیدلي. او حدیث کې راځي الله وایي په صحیح بخاري کې دی اعددت لعبادي الصالحین ما لا عین رأت، ما د خپلو نیکانو بندګانو لپاره هغه څه تیار کړي چې سترګې لا نه دي لیدلي، ولا اذن سمعت او نه غوږونه اورېدلي دي، ولا خطر على قلب بشر او نه په زړه کې د هغې داسې سوچ تللی دی لکه څنګه چې دی. داسې جنت الله تیار کړی. یعنې ته چې څومره ښایسته سوچ وکړې د جنت د هغې نه زیات ښایسته دی. جزاء بما كانوا يعملون، بدله ده په سبب د هغه عملونو چې دوی کول. افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، ایا نو هغه څوک چې مؤمن په شان د هغه چا دی چې فاسق کیدی شي یو شان نشي کېدی. لا يستوون برابر ندي. اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هر چې هغه کسان دي چې ایمان یې راوړی دی او عملونه یې کړي دي نیک، فلهم جنات المأوى، نو هغوی لره جنتونه د اوسېدو دي، نزلا بما كانوا يعملون، میلمستیا ده په سبب د هغه عملونو چې هغوی کول. واما الذين فسقوا، او هر چې هغه کسان دي چې نافرماني کړې ده، فمأواهم النار، نو ځای د اوسېدو د هغوی اور دی. كلما ارادوا ان يخرجوا منها، هر کله چې اراده وکړي هغوی چې راوځي د دغه اور نه، اعیدوا فیها، ور واپس به کړی شي هغې ته یا په هغې کې. وقیل لهم، او به ویلی شي دوی ته ذوقوا عذاب النار، وسکئ عذاب د اور، الذي كنتم بها تكذبون، الذي كنتم به تكذبون، هغه چې وایي تاسو چې هغه به مو دروغجن ګڼو. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، او خامخا وبسکو موږ دوی ته د عذاب نږدې نه، مخکې دون العذاب الأكبر، مخکې د عذاب لوی نه. د لوی عذاب نه مخکې به په دوی کم عذاب راولو؟ نږدې عذاب. دا د دنیا د مصیبتونه دي او په دنیا کې عذابونه. لعلهم یرجعون، دې دپاره چې دوی راوګرځي. نو چې په دې کې هم څوک نه راګرځي نو بیا لوی ظالم دی. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي، او څوک دی لوی ظالم د هغه چا نه چې بیان کړی شي هغه ته آیتونه د رب د هغه، ثم أعرض عنها، بیا مخ واړی د هغې نه. د ده نه لوی ظالم بل نشته. إنا من المجرمين منتقمون، یقینا موږ د مجرمانو نه بدله اخلو. اوس دا خبر الله بیانوي چې موږ چې دا تا ته کوم کتاب درکړی او د ظالمانو ته انکار وکړو، د ظالمانو ذکر وشو که اعرض عنها، مخ یې واړو د الله د کتاب نه. الله وی دوی له مخ اړول نه و پکار، په دې تعجب خو نه دی پکار. ته څه اولنی پیغمبر خو نه چې موږ کتاب درکړی دی، مخکې موسی علیه السلام نه الله وی موږ ورکړی. ولقد آتینا موسی الکتاب، او یقینا ورکړی موږ موسی علیه السلام ته کتاب. فلا تكن في مرية من لقائه، نو مه کېږه ته په شک کې د ملاقات د هغه نه. د ملاقات د هغه نه یو دا دی مطلب چې ستا چې د هغه سره کوم ملاقات شوی د اسراء او د معراج په شپه، نو هغه یقیني و، په هغې کې شک مه کوه. دویم عبدالله ابن عباس وی چې ملاقات د هغه نه یعنی الله چې هغه سره کوم ملاقات کړی کوئی تور باندې خبرې شي، په دې کې شک مه کوه. یا د تورات دا ورکول هغه ته د دې د میلاوېده موسی علیه السلام ته، په دې کې شک مه کوه.
دا ټولې خبرې پکې راتلی شي. وجعلناه هدى لبني إسرائيل او ګرځولی و موږ هغه هدایت دپاره د بني اسرائیلو څه تورات هغه هدایت. وجعلنا او ګرځولی و موږ منهم د هغوی نه أئمة إمامان د دین يهدون بأمرنا چې لاره به یې ښوه خلکو ته په حکم زموږ سره. د دین مشران به هم د ځان نه قیسه نه کوي. بأمرنا لما صبروا هر کله چې هغوی صبر وکړو، یعنی دین کې مشرتیا ورته کله میلاو شوه چې کله یې صبر وکړو. وکانو بآیاتنا یوقنون او هغوی چې په آیتونو زموږ به یقین کوو. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة يقينا رب ستا فیصله وکړي په منځ د دوی کې په ورځ د قیامت. فيما كانوا فيه يختلفون په هغه څه کې چې دوی پای کې اختلاف کوو. دا قرآن د الله له طرف نه دی نه دی، دا پیغمبر رښتینی دی نه دی، دې ټولو خبرو به هلته پته ولګي. اخره کې الله بیا دعوت ورکوي مشرکانو ته. څومره مهربان رب دی ګوره، ځای په ځای دعوت ورکوي چې دوی دا خبره ومني. اولم یهد لهم آیا نه ده ښکاره شوي دوی ته کم اهلکنا من قبلهم من القرون څومره تباه کړي دي موږ مخکې د دوی نه د پیړونه. یمشون فی مساکنهم دوی ګرځي په ځایونو د اوسېدو د هغوی کې. ان فی ذلک لآیات یقینا په دې کې خامخا عبرتونه دي. افلا یسمعون آیا نو نه اوري دوی؟ اولم یروا آیا نه ګوري دوی انا نسوق الماء چې بېشکه روانو موږ اوبه الی الارض الجرز ځمکې شړې ته. فنخرج به زرعا نو راوباسو په هغې سره فصل تأکل منه انعامهم وانفسهم چې خوري د هغې نه څاروي د دوی او نفسونه د دوی، یعنی پخپله د دوی پخپله دوی. افلا یبصرون آیا نو دوی نه ګوري؟ نه د دې د لاسه خو یعنی الله وله دعوت ورکوي د هغوی سرکشي ښه ډېرېږي. ویقولون وایي دوی متى هذا الفتح چې کله به دا فیصله ان کنتم صادقین که تاسو رښتیني. د دې یو مطلب دی فیصله، یعنی کله به راځي دا قیامت چې فیصله کی. داسې ظالمان دي. او بعض علما وایي د فتح نه مراد فتح ده، یعنی یو سړی چې زورور شي په بل باندې غلبه حاصلول. نو دلته هغوی وی دا تاسو چې دا وایي مکه کې به مسلمانان وي که نه الله به موږ له فتح راکوي. نو دا فتح به کله راځي؟ کله به الله تاسو زور ورکوي په موږ باندې. قل ورته ووایه یوم الفتح په ورځ د فیصلې لا ینفع الذین کفروا ایمانهم فایده به نه ورکوي هغه کسانو ته چې کفر یې کړی دی ایمانونه د هغوی. ولا هم ينظرون او نه به دوی ته مهلت ورکړی شي. فاعرض عنهم نو مخ واړوه د دوی نه. مخ واړوه معنی توجه د دوی د پالتو خبرو له مه ورکوه چې ستا دعوت خراب نشي. هرې خبرې ته څوک نه ودرېږي او په هر کاڼي چې لګي هغې ته ته ودرېږي او حسابونه او کتابونه کوې نو دا خو به قصه اوږده شي. وانتظروا انتظار کوه انهم منتظرون یقینا دوی هم انتظار کوونکي دي. پته په آخرت کې لګي ځکه چې دوی هم دا فیصله غواړي را به شي دا فیصله او دا خبرې دا به دوی ویني. ښه ګوره صورت په اوله کې تذکره د قیامت شی وه چې قیامت به راځي او دا مشرکان یې نه مني. نو دلته آخره کې قل یوم الفتح د قیامت تذکره آخره کې وموشوه. سورة الاحزاب دې ته احزاب په دې وجه کې چې دې کې د ډلو د احزابو ذکر راغلی دی. 83 آیتونه یې دې کې او دا مدني صورت دی.
دا مدنی دی ښه هجرت نه بعد نازل شوی دی قرآن کې 33 دی مصحف کې نازلېدو په اعتبار سره 90 نمبر صورت دی 90 لس کم سل مقصد دی کې چې سوچ وکړي که نه نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حقوق پکې بیان شوي دي او دلیل دی چې الله په پیغمبر باندې انتهایی مینو او د هغې ډېر یعنی شان د هغه او مرتبه یې د هغه ډېره اوچته کړې ده او دغه شان د هغه د کور والو موضوعات په دې صورت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته بعض نصیحتونه شوي او دغه شان دا مسله پکې بیان شوې ده چې په خوله ویلو سره یا په ژبه باندې یو کس ته زوی ویلو سره هغه ستا زوی نه جوړېږي او دغه شان د غزوه احزاب خندق تذکره پکې شته منافقان پکې الله شرمولي د پیغمبر د تابعدارۍ امر دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانو ته نصیحتونه دي او بعض نور احکام پکې بیان شوي مسلمانانو ته قصه د زید او د زینب رضی الله عنهما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور ته د ننوتو آداب دا پکې بیان شوي دي د مسلمانې زنانه پرده او حجاب هغه پکې بیان شوی دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره بعض خاص احکام د واده هغه پکې بیان شوي دي او دغه شان امانت چې الله کم ورکړی دی انسانانو ته او پیریانو ته د هغې باره کې خبره شوي ده او هغه دا دین دی او په دې صورت کې 9 رکوګانې دي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي أي نبي اتق الله ويريق دلانا ولا تطع الكافرين والمنافقين أو تابداري مكة ود كافران أو منافقان ورد سورة السجدة آخرني آيات فأعرض عنهم پیغمبر ته خطاب دی نو دلتم خبره پیغمبر ته روانه ده اورېدلې نه ده پیغمبر ته الله وی د الله نه ویریږه څه مطلب دی مضبوط شه په دې خپل حال باندې چې څوک درته وایي د الله نه ویریږه نو خوشحالېږه دې باندې مخکې بحث مونږ کړی ان الله كان عليما حكيما يقينا الله دې پوه حکمت والا واتبع ما يوحى إليك من ربك او تابع شه د هغه چې وحي کېږي تا ته د طرف د ربستانه ګوره پیغمبر به هم د وحي تابعداري کوي نو بل چا سره څه ګنجایش پاتې شو نه ان الله كان بما تعملون خبيرا يقينا الله په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ خبردار دی وتوکل على الله او ځان سپاره په الله باندې وکفا بالله وکیلا او کافي دی الله ذموار الله به ستا حفاظت کوي ځکه چې خبرې به خلک کوي مسله را روانه ده هغه رواج باندې به الله رد کوي چې په خوله باندې په ژبه ته یو سړي ته زوی ووایي دی زوی نه کېږي نو د هغه د ښځې سره که هغه یې طلاقه کړي نکاح ورسره نه کېږي او داسې به په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې کوي الله نو دا خبره ګرانه ده خلک به سپکې سپورې وایي بدردي به وایي الله ورته وایي ځان وسپاره په الله باندې ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ندی ګرځولی الله د یو سړي دپاره دوه زړونه په سینه د هغه کې د الله د ښایستو خبرو نه زار شم ګوره هغه معنوي خبره به راوړي نو د هغې نه مخکې حسي بیانوي چې موږ یې محسوسوو اول هم په دې پوه کوي نو بیا به هغه بلې مسلې ته راشو نو دا ټول محسوسوي چې چېرته دې څوک شتي چې د هغه په سینه کې دوه زړونه وي نشي کېدی بعض علماو دا ذکر کړي چې قریشو کې یو کس و هغه ته به ویلی کېدو ذو القلبین د دوه زړونو خاوند او هغه به دا دعوه کوله چې زما دوه زړونه دي نو الله دا آیت نازل کړو چې الله چېرته انسان له په سینه کې دوه زړونه نه دي اچولي وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم او نه دي ګرځولې ښځې ستاسو هغه
چې زهار کوئ تاسو د هغوی نه میاندې ستاسو. یو سړی ښځې ته وایي چې ته په ما داسې لکه مور، دې ته زهار وایي. مخکې داسې وه چې کله اسلام دا حکم لا نه و بیان کړی چې چا داسې ووایي نو په ده باندې دا ښځه حرامه شوه، دی مور شوه، داسې شوه لکه مور. بیا وروسته دا مسله الله بیان کړې د هغې وضاحت سورة المجادله کې روان دی. نو څنګه چې دوه زړونه په یو سینه کې نه وي نو دغه شان یوه ښځه په یو ځای ستا ښځه او مور نشي کېدی. وما جعل أدعياءكم أبناءكم او نه دي ګرځولي د خولې بللی شوي زامن ستاسو. نو څنګه چې یو سړی په سینه کې دوه زړونه نه یو ځای کېدی شي نو دا نشي کېدی چې یو کس دی د یو هم زوی او د بل دې هم زوی کېدی شي. د چا خو زوی دی که نه اسمان در ولیدلی نو د هغه زوی دی، ته ما او ته هم زوی ویلی دی، نو دا کېدی شي چې یو سړی دی د دوو سړو زوی نشي کېدی. ذلکم قولکم بافواهکم، دا وینا ستاسو ده په خوله ستاسو، یعنی بې دلیله ده، حقیقت یې نشته. زوی خو درته وی خو په حقیقت کې زوی نه دی. والله یقول الحق، او الله وی حق لره، وهو يهدي السبيل، او هغه هدایت کوي نیغې لارې ته. الله حق وی د چا لحاظ نه کوي. ردی وکړو دا په جاهلیت کې دا مسله سمه تیزه روانه وه، الله پرې رد وکړو. ادعوهم لآبائهم، راغواړئ دوی پلارانو د دوی ته. نو چې تفصیلي ترجمه یې کوي بیا به داسې چې راوغواړئ دوی په نومونو خپلو نسبت کوونکي پلارانو د دوی ته، یعنی دوی چې راغواړئ نو نوم ورسره د چا ولګوئ؟ د پلار. دا بعض کسان داسې کوي چې خپل بچی چې ته خپل له ورکړئ نو بیا نوم ولم بدلئ. دا ګوره حرام دي ښه. که ته یو بچی چا له ورکې چې هغه به یې رالوی کړي او ته خیال ساتي، ته هم د بچي معلومات کې ورځي، په ته یې حق دی، هېڅ خبره نه ده، خو په دې شرط چې د ده نسب او مور پلار دا به نه ورکوئ. لا بلکې نصیحت کوي ده په مخ کې څه ونه وایي، پته ورته ونه لګي. نه ده خو د هغه زوی دی، څنګه نسب ګډوډ کې. او حدیث کې من ادعا الى غیر ابي وهو يعلمه کفر. څوک چې پلار نه له بل چا ته نسبت وکړي او ده ته پته وي، حقیقت ورته معلوم وي، دې سره دې کافر کي. دا حدیث کې راغلی او په صحیح بخاري کې دی دا حدیث. نو دا وړه خبره نه ده. هو اقسط عند الله، دا ډېر انصاف دی په نزد د الله. څه شی انصاف دی؟ پلارانو ته نسبت کول. فإن لم تعلموا آباءهم، نو که نه پېژنئ تاسو پلاران د دوی، فإخوانکم فی الدین، نورونه دي ستاسو په دین کې، وموالیکم، او غلامان دي ستاسو. بس دغه رشته پوره ده که نه؟ که یا خو غلامان دي، جو غلام دی ستا، او که آزاد دي، یو څه دي؟ رونه دي ستاسو. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، او نشته په تاسو ګناه په هغې کې چې خطا شي تاسو په هغې سره. او یو سړی په غلطۍ سره نسبت غلط وکړي، نه یې پوه، نو په هغې د الله نه رانیسي. ولكن ما تعمدت قلوبكم، مگر ګناه ده په هغې کې چې قصد وکړي زړونه ستاسو. دغه کار کې بیا ګناه ده چې ته د زړه نه قصدن عمدن نسبت ده هغه بل چاته کې. وکان الله غفورا رحیما، او دی الله بخونکی رحم کوونکی. مؤمنانو ته الله وایي چې تاسو به د دې پیغمبر خبره منئ او دومره به یې منئ چې ستاسو د نفسونو په تاسو دومره حق نشتی څومره چې د پیغمبر په تاسو دی. دویم تفسیر دی کې دا دی چې پیغمبر په تاسو باندې ستاسو د نفسونو نه زیات مهربانه دی، نو چې هغه درته کومه خبره وکړي نو منئ یې، ځکه چې ستاسو د فایدې دپاره لګیا دی.
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم پیغمبر دیر مهربان دی پا مؤمنانو باندی د نفسونو دا غوینا. دا یقینی خبره چی پیغمبر کوشش دا کو چی منگا جنت تلار شو جہنم نه بچ شو او ډیر خلق دی سری چی پخپلا ځان جهنم ته گزاری. خبله ترجمه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم چی پیغمبر پا مؤمنانو بانی پیغمبر ډیر حق لري په مؤمنانو باندې د نفسونو دا غوینا. یعنی زما د نفس په ما دومره حق نشتی څومره چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. وازواجه امهاتهم او بیبیانی داغه میاندې د مؤمنانو دي. داغه بیبیانی دا زمونږ میاندې دي. د دوی دفاع کول، د دوی سیرت یادول، د دوی شان بیانول دا په موږ واجب دي. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله او خاوندان د خپل ولی بعض د دوی نه ډېر لایق دي په میراث کې د بعضونه. في كتاب الله په حکم د الله کې من المؤمنين والمهاجرين د مؤمنانو نه او د مهاجرینو نه. مخکې څه مسله اسلام کې عقد موالات پکې و، یعنی دوست پر دوست نه میراث وړو. په دې سره منسوخ شو چې نه خاوندان د خپل ولی بیا ډېر حقدار دي، میراث به هغوی وړي. په دوستۍ سره میراث کې برخه نشي اخیستی کېدی. إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا مگر دا چې کوئ تاسو خپلو دوستانو سره نیکي. صحیح د میراث نشتی خو څه پاتې دی؟ نیکي خو شتي که نه. وصیتو کې چې یاره زما دې ملګري له وپکې دا ورکوي دغه ورکوي. كان ذلك في الكتاب مسطورا دې دا حکم په کتاب کې لیکلی شوی، در الله له طرف نه مقرر کړی شوی حکم دی. اوس دې نه بعد الله سبحانه وتعالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ته جاري ساته د خپل بیان، ځکه چې پیغمبر باندې لازم دی هغه به دین بیانوي او په دې باندې الله لوزونه اخیستي د پیغمبرانو، اگر که خلک هر څه وایي. ځکه چې کله پیغمبر دا مسله بیان کړي د زید رضی الله عنه ده، ځکه چې هغه زید ته څه ویلو؟ زوی ورته ویلو، او بیا د هغه ښځه زینب چې هغه یې طلاقه کړي او هغه به ځان ته واده کړي دا ډېر ګران کار دی. نو ځکه دا وصیتونه به کېږي پیغمبر ته. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم او کله چې واغسته موږ د پیغمبرانو نه وعده د هغوی په تبلیغ باندې. ومنك اوستانا ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم او د نوح او ابراهيم او موسى وعيسى زوی د مریم علیهم السلام نه. په دې یو آیت کې ټول اولو العزم پیغمبران الله ذکر کړي. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا او اغسطي ومن دا غوينا وعد مضبوطا. بس خبره چې دین به د الله رسوي. ليسأل الصادقين عن صدقهم د دې دپاره چې تپوس وکړي د رښتینو نه د رښتیا وینا د هغوی. دا لوز الله په دې اغستی دی. رښتیني پیغمبران دي، رښتیا وینا سره وحي چې الله تپوس وکړي پیغمبرانو نه آخرت کې رسول هم ده او که نه. وأعد للكافرين او تیار کړی دی کافرانو لره عذابا ألیما عذاب دردناک. اوس د دې نه بعد الله یو نعمت رایدی مؤمنانو ته. اشاره بکی د خندق غزا ته چې هغې ته احزاب هم ویلی کېږي. غزوة الاحزاب
او الخندق یا غزوة خندق. د دې تفصیل که اورئ نو ډیره ناشنا غزا وه او علم کې به دې زیاتی هم راشي، سیرت کې دا ځای به واوري. 5م کال کې دا واقع شوې وه او احزاب ډلو ته وایي، نو ډلې د مشرکانو ټولې راجمع شوي وي، اکثر راجمع شوي. او د هغې وجه دا وه چې بعض یهودیان د بنو نذیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه موده مخکې وشړل د مدینې نه، نو هغوی دغه غوسه بیا په دې طریقې سره وویسته چې لاړو مکې ته، د مکې د مشرانو سره جمع شو چې موږ ستاسو ملګري یو او راځئ په مدینه باندې حمله وکړئ. دغه شان هغوی راګرم کړو. بیا لاړو غطفان قبیلې ته. غطفان غوټه قبیله ده د عربو، هغوی له هم دعوت ورکړو، هغوی هم ومنله. نو د ابو سفیان په ملګرتیا کې دا قومونه او قبیلې راجمع شوي چې تقریبا 10,000 کسان. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله واورېده چې کسان دې سره روان دي، نو کار یې شروع کو او یو 3 ګوټې مثلث چې ورته وایي 3 ګوټې کندې وکنسته د مدینې نه غیر چاپېره، 4 ګوټې نه 3 ګوټې. خندق هغې ته وایي، خندق کندې ته وایي. دی 10 ګزه کنستلی او ډېر سخت حالات و دغه ورځ په مؤمنانو باندې، ځکه چې جمع او غریبي وه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ملګرو سره په خپله هم لګیا و، په ږیره کې به یې خاورې پرتې وي او د سر په ویښتو کې به یې خاورې پرتې وي او دا کاڼي به یې د ملګرو سره وړو راوړو. اچانک حمله و، بله لار نه وه او دا مشوره سلمان فارسي رضی الله عنه ورکړې وه. عربو دا طریقه نه وه چې هغوی داسې کندې کني په جنګونو کې، خو دا د فارس والو طریقه وه. نو هغه مشوره ورکړه، یا رسول الله داسې به وکړو نو ورځې لږې وي، کار ډېر او په هغه وخت کې کنده کنسته څومره ګران کار دی او غریبي او لوږه او جمع. نو تقریبا دا 200 کسانو مسلمانان. نو بس چې کله دشمنان رالو نو 200 کسان د مسلمانانو دو او بنو قریظه مو یهود، بنو نذیر او بنو قینقاع، دا قصه ختمه شوې ده. اخري څوک پاتې دي؟ بنو قریظه. او دا تقریبا د دوی 800 کسانو، 800 کسان چې جنگ والو. نو دوی سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم عهد کړو چې په موږ څوک حمله وکړي نو تاسو ورته چا مرسته کوئ؟ د مسلمانانو. نو کله چې دا جنگ شروع شو، په دې کې حویی ابن اخطب چې دی بنو نذیر کې و، دی لاړ په دې بنو قریظه په دې یهودو پسې راګرمې کړو، راګرم ګورو تاسو ته یې دا ویلو، تاسو ته یې دا ویلو، تاسو ته یې دا ویلو. نو دغې خیانت چې دی مسلمانان ډېر خراب کړو، ځکه چې تقریبا 800 کسان دي مقاتلین کوم چې جنګ 200 چې ما کوم یاد کړو، دا په دې کنده کې دغه ټیم کې لګیا و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره. نو چې دننه په کلي کې درته خیانتګر پیدا شي دا ډېره ګرانه. دا په مسلمانانو باندې یو لوی امتحان راغلی او دا یو داسې جنګ و چې اعصابي جنګ و. منافقان پکې راښکاره شو، تقریبا 15 ورځې دغه حالات و. غشو باندې یو بل ویشتو، صرف 2 مسلمانان پکې شهیدان شوي او 3 کافران پکې مردار شوي. الله په آخره کې هواګانې تیزی او ملائک راولېږل چې په هغې سره شکست ورکو مشرکانو له هغوی وتښتېدو. نو دغه یو لویه سخته راغلې وه، الله هغه نعمت رایدوي مؤمنانو ته. او تاسو ته زما دا دعوت دی چې دا سختې به لږې واورئ او بیا ځان ته سوچ وکړئ. ځکه چې عباس ځان ته غره دي چې یعنې موږ سمه یو دنیا په شا کړې ده، الله دومره غټه بندګي کوو. دا واوره: يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو اذكروا نعمة الله عليكم یاد کئی نعمت دا اللہ پتاسو اذ جاءتكم جنود کل چرالی تاسو تلخ کری فارسلنا عليهم ريحا نراولی گل من پاگوی باندی سلی
وجنودا لم تروها او دسی لخکری چی نلیدلی تاسو آغا وكان الله بما تعملون بصيرا او دی اللہ پاک عملونو چی تاسوی کوئی لیدنکے اذ جاؤوكم من فوقكم کل چرال لغوی تاسو تا دبر طرفستاسونا ومن اسفل منكم او دکس طرفستاسونا یعنی ہر طرف نے مدینہ راگی رکھ بعض مفسرین وی دبرنا مشرکان رالو دکس طرفنا بنو قریظہ وا او چی منز کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا پتہ ہو لگی دا تاسو اسی دیسی اندازہ ہو لگوی لگ تصویر جوڑ کئی گا چی پا دوم رسخت والاتو کی داقق پکی موش یا رسول اللہ بنو قریظہ شاعت شوئے دشمن ملگری شو نزکہ اللہ وی وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارِ او کل چی کگی شو استرگی غم دلاسه ده صحابه کرام استرگی گڑی وڑی شو وبلغت القلوب الحناجر او ورسید الزلونا مروتا ده غم دلاسه زلونا مروتا ورسید چی اللہ اوس بسکو ده مدینه را گیر اکڑا ده هر طرف ماشومانان دی زنان دی بوڑاگان دی پا منز کی بنو قریظہ قدر و خیانتو کو اللہ وی وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا او گمانونا کولتاسو پا اللہ باندی قسم قسم گمانونا مؤمنانو پا اللہ باندی خواہ گمان کو چی دار اللہ طرفنا اللہ امرستکی منافقانو چغی شروع کرا منگ تبا شوئے تاوستا منگ ویلیو چی مکوئی مکوئی چی شو آغا اللہ وستی مرستو کی گنا نو دا مطلب دی چی قسم قسم گمانون شروع شو هنالک ابتلی المؤمنون دگا وقت ازمیخ اکڑی شو پا مؤمنانو باندی وزلزلوا زلزالا شدیدا او وجرق ولیشو پجرق ولو سختو سرا اللہوی امتحانو خسم زلزلو اللہوی دشمن حملہ غریبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکی خیٹی تدوکانی تڑے دیو دلوگی دلاس او د صحابه کرام غریبی او جمع او ہر طرف نے دشمن او پمنس کی بنو قریظہ غدر او خیانت اللہ وی عام مصیبت نو کنا اللہ وی عام امتحان نو سم جڑکولی پاک ورس بری امتحان کی اللہ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ او کلچوی منافقانو والذین فی قلوبهم مرض او آگا کسانو جی بزنونو داغوی که مرضو شکو ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا ندکڑی منگ سر اللہ و رسول داغا مگر دوکا منافقانو دا شروع منگ دوکا کڑوئے وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ او کلچی وی ڈلی دوینا نچانا منافقانونا یا اہل یثرب اے مدینہ والو مدینی خپل نم او پخانے نم گورا یثرب دیکھا لا مقام لکم نشتی طاقت ستاسو فرجعون واپس شئی دا چکی چاوالی منافقانو بڑا واپس شئی تاسو گورا و طاقت تمو گورا مکوئی مکوئی دو پا مکہ دا خبری کو خوچی کلو تا پتہ ہو لگی چی خبر یقینی دا استاد سوچو کہ دا جنگ بکم جی کی دے مدینہ کی دے منافقانو مدینہ کی دے صحابہ کرام مدینہ کی دے پیغمبرو مدینہ کی دے دی کی دوم رسنیش دی خود خندق تا وطا دی و دشمن تا بدغزی که ودریده دی او دا کورونو پا کوٹو باندی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا چتونو کسان کینا ہوئی دوی پا دی مدینہ کی دن نا پا دگو حالاتو کم دا کورون نا نراوتو او رالو وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِي
او اجازت غختو یوی ډلې د دوی نه د پیغمبر نه یقولون وی ان بیوتنا عوره یقینا کورونه زمون خالی دي یره ډېره مزه به یې کړې وې خو هلته کور کې څوک سړی نشته بعضو مفسرینو ذکر کړي سلفونه یاره موږ به راغلی خو کورونه خالي دي چې څوک به ترې غلا وکړي ډېره مزه به یې کړې وې خو هلته زموږ هغه ماشومانان دي او ډېره مزه به دا د منافق سړي وزرونه یي دا ډېره مزه به یې کړې وې او ډېره مزه به یې کړې ولې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانې نه وي او هغه په خپله پکې ولاړ نه دي او د عمر یعنې عمر ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم وګوره چې دغه وخت کې تقریبا یعنې داسې ووایي چې 50 کاله تقریبا دغه وخت کې دا عمر و په خپله پکې شریک نه دی او دوی کې ایمان نه و ځکه دا خبرې کول او کور خالي ده او کور نه به غلا وشي ټولې دنیا نه ګیر چاپېره تاویږي راتاویږي هر زمانه کې منافقان د دنیا نه سخت متاثره او د دین په مقابله کې همیشه دنیا یو عذر ګڼي همیشه وما هي بعوره او ندي دغه کورونه خالي ان يريدون الا فرارا نغواړي دوی مګر تیښته اصل خبره ده ولو دخلت عليهم من اقطارها او کچرته داخل کړی شي لښکرې په دوی باندې من اقطارها د طرفونو د مدینې ثم سئلوا الفتنه بیا وغوښتلی شي د دوی نه شرک لآتوها خامخا راځي باغې ته الله وی دا پرېږدي دا سپک خلک دي که دا لښکرې چې ته مدینې ته دننه رالې که نه د اطرافو نه د غاړو نه او د دوی نه مطالبه وکړه دې کافرانو چې زر کوئ شرک وکئ زر کوئ کفر وکئ نو دوی به پکې وخت نه تېر کړی ډایرکټ به کفر کړی ځکه الله وی وما تلبثوا بها الا یسیرا او اثار به نشي دوی په هغې کې مګر لږ وخت به تېر نه کي سمدس به قبول کي نو یو خو دغه تفسیر شو دویم د بعض علماو چې دا د بها ضمیر د مدینې ته راجع دی یعنی که دوی شرک وکړو او د دغه لښکرو خبره ومنله نو بیا به په مدینه کې ډېر وخت پاتې نه شي ځکه چې مدینه منافقان نه پرېږدي ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل او یقینا دوی وعده کړې وه د الله سره مخکې نه لا یولون الادبار چې نه باړې شاګانې وکان عهد الله مسؤولا او د وعده د الله تپوس کړی شوي قل ورته ووایه لن ينفعکم الفرار هیڅ چېرې فایده به درنه کي تاسو ته تېښته ان فررتم من الموت که وتښتېدئ تاسو د مرګ نه او القتل او یا د قتل نه واذا لا تمتعون الا قلیلا او په دغه وخت کې به تاسو له فایدې درنه کړی شي مګر لږه زمانه نو بیا به صحیح بیا به مرګي یو سړی جهاد له نه ځي نو دی به د مرګ نه بچ شي مرګ خو الله وی راځي قل من ذا الذي يعصمكم من الله ويا سوق دی هغه چې بچ کی تاسو د الله د عذاب نه ان اراد بكم سوءا که اراده وکړي په تاسو باندې د تکلیف او اراد بكم رحمه یا اراده وکړي په تاسو باندې د رحم کولو الله پیغمبر ته وایي چې دی بوزدلو ته ووایه که الله تاسو له شکست در کول غواړي او تاسو تباه کول غواړي نو څوک به هم بچ کړي څوک شته بچ کولو والا نشته او که هغه په تاسو باندې د رحم اراده وکړي کامیابي در کوي عزتونه در کوي نو هېڅوک یې نشي منع کول الله خو زورور ذات نو د دې نه تاسو په تېښته نشئ بچ کېدی چې موږ به نه مړه کېږو دا ستاسو کچه سوچ دی ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا او بنمومي دوی د ځانونو دپاره سوا د الله نه دوست او نه مددګار قد يعلم الله المعوقين منكم یقینا پیژني الله منع کوونکي د جهاد نه ستاسو نه
څوک دي دا منافقان دي الله ما ته معلوم دي په خپل هم جهاد نه کوي نور هم منع کوي خباثت پکې دا دی که نه چې په خپل هم کار نه کوي بل هم منع کوي والقائلین لاخوانهم او ویونکي وروڼو خپلو ته هلم الینا راشئ موږ ته راځئ موږ سره کور کې کښېنئ نو په خپله هم نه کوي نور هم راغواړي خو د دوی څه حال دی ولا یأتون البأس الا قلیلا او نه راځي دوی جنګ ته مګر لږ نندارو له راځي کله ناکله به سر راوویستو د څه دپاره نندارې دپاره لکه دا ښځه چې کله کله سر راوباسي د بهر حالات معلوموي نو دې منافقانو به هم سرونه راوویستو چې نندارې به یې کول چې یو چکر به یې ولګو چې وروسته بیا خبرې خو به جوړوي که نه دې دپاره به یې چکر ولګو اشحة علیکم بخل کوونکي دي په تاسو باندې دا انتهایی بخیلان دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله د خاورو بوجۍ را په شا کړې وي او دی د دې کندې نه راویستې وړي او دوی به لرې ناستو نندارې به یې کولې الله وایي دا مخلوق دی دومره بخیلان دي مال لګول خو پرېږده داسې مرسته به پکې هم نه کوله فإذا جاء الخوف نو کله چې راشي یره د څه د جنګ د مرګ الله د دې انسانانو رب د یو سم پې پوهېږي دا اوس ناشنا منظر د دوی بیان کړی وایي چې کله راشي یره د مرګ رأیتهم ینظرون الیک اینې به ته دوی لره ګوري به تا ته تدور اعینهم چې اوړي راوړي به سترګې د دوی کالذي یغشا علیه من الموت په شان د هغه سړي چې بېهوشي راغلي په هغه باندې د مرګ داسې را سترګې اړې راړې لکه زنکدن پې نه راغلی نو دغه شان چې به کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې جهاد دی یا به آیت واورو جهاد بس د دوی نه به ساه دم ووتو او دا مړې سترګې به اړولې لکه زنکدن چې پې راغلی امتحان سورة العنکبوت کې نن تیر شو که نه الله وایي زه امتحانونه دې دپاره راولم په قرآن چې پوه شوې که نه په ټول نو خوند به دله درکوي ځکه چې قرآن د یو بل تفسیر کوي هغه صورت کې ټوله دقه مسله بیان شوې چې امتحان راځي دې ورځې له چې د مؤمن او د منافق پته ولګي فاذا ذهب الخوف نو کله چې لاړه شي یره چې کله ختم شي جنگ یره ختمه شو اوس د دوی بازار ګرم شو سلقوکم بألسنة حداد تکلیف درکوي تاسو ته په جبو تیزو سره خبرې خو بیا سمې کوي یره دغه پلاني پکې صحیح منډه ونه وهله هغه جهاد کې دا به صحابه کرامو ته وي بیا او چې به راووتو د کور نه د ښځې له خوا نه که نه نو بیا به داسې کوم صحابي ولید هغه به زخمي شوی و وی هسې تا له په کار و چې دغه کافر دې نیولی وژلی دې وي او تا له په کار و چې داسې دې کوي ګوره داسې نه وه په کار پیغمبر ونه تاسو سره تاسو د پیغمبر خیال نه کو او دا کیسې به شروع کړي د خبیثان دا د هر قسم منافق د عادت دی که هغه کافر منافق دی او که هغه په مسلمانانو کې اعتقادي عملي منافق دی عفوا عملي منافق هغه هم دا کیسې کوي اشحة علی الخیر په داسې حال کې چې ډېرې رس کوونکي دي په مال دا به کې بل صفت چې مال ویني که نه نو بیا به که دوی ته پړی م واچي خو راټینګېږي نه ځکه به دغه وي دا امام قتاده رحمه الله وی د غنیمت د تقسیمېدو په وخت کې د ټولو نه بخیل قوم دا دی او د هر طرف نه به چغې وي راکئ مال راکه مال پکې دومره راکه مال پکې صادر مال پکې دا صرف دغې د ریګي او ځکه چغې وي او هغه چې کوم به د کار سړي و هغه به غلي ناست یا وایي دا غوښتنه نو دا ذلیله خلک دغه ټیم کې به دا چغې وایي او چې کله به وي یره راله
نو د دوی په شان بزدله قوم به بل څوک نه و بیا. اولئک لم یؤمنوا دغه کسانو ایمان نه دی راوړی فاحبط الله اعمالهم نو برباد کړل الله عملونه د دوی وکان ذلک علی الله یسیرا او دی دا کار په الله باندې آسان. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا ګمان کوي دوی په ډلو د کافرانو باندې چې هغوی نه دي تلي. الله چې کله 15 ورځې تقریبا دا حالات داسې وو بیا الله ملایک راولېږل سیلۍ کافران وشړل مؤمنانو چغې کړې د الله لویي بیان کړه فتح ملاو شوه دوی خو نندارې کولې که نو دوی ته به کوم وویلی شو راوځئ راوځئ وس نو بیا هم دوی وی دا سر به یې ورښکاره کوي وګورئ کېدای شي ولاړې دغسې کړي. منافق بادر نشي کېدی دا یقیني خبره ده او منافق ته بادر ویل لکه شپې ته چې ورځ وې او ورځ ته شپه وې د الله دومره دوی دغه کړي دي شرمولي ښځو په شان کړکړه به سر نه ته وګوره که هلته ولاړ دوی اکثر بیا راځي او ته یې راوځئ که بیا هم رالو نو موږ دلته یو ولې سی چل دی. وإن یأتي الأحزاب او که چېرته راشي دغه ډلې که چېرته بیا راشي یودوا لو انهم بادون فی الاعراب نو خوښوي دوی ارمان دی چې دوی اوسېدی په بانډو کې ولې چې د جنګونو نه بچ شو. یسألون عن انبائکم تپوس به یې کولی ستاسو د خبرونو نه بانډو کې به یې دغه کار کولی څه چلو شو سوی ته مړه کړو ها پرونې به حمله وکړه او سبا به کوي دا قصې وې د دوی. ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا او که چېرته وی دوی په تاسو کې نو جنګ به نه و کړی دوی مګر لږ. الله وایي نو کوئ پیسه تاسو پیسه کوئ کورونو کې ناست ښه نه دي پرې چې رابئ سره خوا کې ناست وي څه به کوي ځکه که دی بهر ته راوځي نو جنګ خو دی نه کوي الټه څه کوي ښه نقصان جوړوي. سورة توبه کې تېر شوي یبغونکم الفتنه الله وایي په تاسو کې فتنه اچوي پرېږدئ چې دغه کور کې ناست وي ځان له ډډۍ لګولي. سبا به انشاءالله د 21 آیت نه شروع کوو او هم دکه موضوع به مخکې ځي او ناشنا تذکره به الله د هغه سړو کوي چې هغه د مؤمنانو سړو کې سړي دي. الله رب العزت ته موږ له طاقت راکړي د هغه د بندګۍ کولو او الله دې موږ په هر قسمه امتحان کی کامیاب کی او اللہ سبحانہ وتعالی دی دا روجی زمونہ قبول کی. هذا والله اعلم وصلی اللہ وسلم على نبینا محمد. قبلة قلبي كعبة ربي